دا و ښاغلی شمس الدین دلسوز چې تاسو ته خپل کلام واوراوئ. اوس به یو نوبت باید د خندا وچلوو که خیر و. دا یو غونډه ده د بوشاکا په کور کې راغوښتل سوې ده. د خپل خپلوان راغوښتي دي چې زه چې څه کوم ستی خوښه ده که نه، نو دوی بیا مشورې ورکوي. غوږ به پرانیستئ او دی به لاسونه پر ټکوي چې هلته پوچ رسي. بابا د بوش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته. بابا د بوش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته. انا یې سر کې سپږې کتې ناسته وه بالښته. بابا د بوش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته. انا یې سر کې سپږې کتې ناسته وه بالښته. کوشني بوش توبې کښلې او غوږونه یې نیولو. کوشني بوش توبې کښلې او غوږونه یې نیولو. ول خدای مې دې ژر باسي بس له دغه ازمویښته. ورېندار یې پر غږ کړو د غیږه یې لونګینه. ورېندار یې پر غږ کړو د غیږه یې لونګینه. ستا څه کاوی راغ چې وتلې څه دې ځینې غوښته. تروري هم راغلې وه په دا شپه مېلمنه وه. هغه هم وه حیرانه په بیاتي یې پایڅه سکشته. او ماما هم مشوره ورکړه چې ووځې دا دې ګټه. ماما هم مشوره ورکړه چې ووځې دا دې ګټه. ول زویه فصل نسي اخیستلی له دې کښته. او خیشام خو یې لا شو یو خبره دوی دې وکړې. خیشام خو یې لا شو یو خبره دوی دې وکړې. خالا یې خپل ساجق ورته ژووی شړۍ یې نغښته. اخره کې یې ټوله ټبر دا فیصله وکړه. اخره کې یې ټوله ټبر دا فیصله وکړه چې پته نسې وړلی بیا څه غواړې وڅه تشته. او کماله په دوو ګوتو خو لمر نسي پټولی. کماله په دوو ګوتو خو لمر نسي پټولی. مړانه د سرتیرو بساتي یاد څلور پشته. املو ته د غازیانو ټینګولی سیګان چیرې. املو ته د غازیانو ټینګولی